یو صحیح حدیث کی راغلی، حسن حدیث کی راغلی، محمد رسول الله یو قبر والا باندې ورتو وتوا د الله نبی صحابه توي دا سړی د څه ارمان کوي. د الله نبی ته صحابه وي الله او رسول خپيږي چې دا به د څه ارمان کوي. د الله نبی فرمایلی د دې خبره ارمان کوي چې زما روا د ټولي دنیا په بدل کې مال د یو 2 رکعاتو مانزه د پاره رخصت او ټیم راکا. بس دنیا مینه د پکار هماته چې صرف دومره مکمله او شي چې زه یو 2 رکعات مون تعالی وکما تا تصرف کته کوم او تا ته پزمکه د سر کې دما مال الله د ټولي دنیا په بدل کې د 2 رکعاتو اجازت راکا. بس والله قران کې الله فرمایي کله چې انسان ساخیږي د به ارمان کې قال رب حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي جعوني لعلي اعمل صالحا. چې ساخیږي بیا ارمان کوي الله لګ وخراک چې نیک عمل وکما. خدا الله قانون دی چې کلا انها کلمه هو قائلها، بیا اسی خبرې دي دا خبر یاد ساته، دا ارمان د یو چام نه پوره کیږي. بس